ډیر غوره ذکر او ډیر غوره دعا زما خو ډیر خلک راځي او ډیر خلک را سره رابطې هم کوي ټلیفون میسج یو غوره ذکر راته وښایه چې هغه څه دی زه ورته دا ذکر ښیم کوم چې دې کې دی او بیا هم بعض داسې لږ پیکه ورته کې شي غوره مطلب چې هغه به څنګه ذکري او چې پلن اوږد ذکري نه زمونږ دین الله رب العزت موږ ته ډېر اسان کړی دی او ډېر پراخه رحمت دی د هغه جابر رضی الله عنه روایت ته امام ترمذي راوړی امام ابن ماجه راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی افضل الذکر غوره ذکر دا دی لا اله الا الله وافضل الدعاء او غوره دعا هغه دا ده الحمد لله نور څه غواړئ تاسو دا وظیفه والی نبوي نبی تاسو نه پیسې اخیستې شوي دي او نه پکې اجازو ته ضرورت دی عامه اجازه دی چا ته بیانوئ او چې چا ته یې ښایي غوره ذکر څه دی لا اله الا الله او دا د عربو په دې باب کې عرب زموږ نه ډېر ښه دي د هغوی د مشر او کشر په جو باندې دا ذکر ډېري لا اله الا الله څه خبره ورته وکړي لا اله الا الله وایي څه مسله ته هیره شي لا اله الا الله څه داسې عجیبه منظر ویني لا اله الا الله هسې ځان له داسې جومات کې دا اواز به پکې اوري وخت په وخت لا اله ګاډي کې ناسي دغه شان به غلی ایکدم وي لا اله الا الله نو په دې باب کې دا خلک زموږ نه غوره دي او حق ته حق ویل پکاري حق ته حق ویل پکاري اسی د چا صفت نشو کولی اگر که پښتاني او اسی د چا بدي نشو بیانولی اگر که زمونږ د پلار دشمني نو اسان ذکر دی لا اله الا ګوره دعا اوس دلته یو سوال زړه ته راځي ستاسو زړه ته ګوره راغلی که نه علي صاحب ستا زړه ته راغلی ګوره دعا څه ده الحمدلله زړه ته یو سوال نه راځي ها لا سورة الفاتحة يعني ما هو شيء مختلفين إذا لنا ما هو يتكوي الحمد لله طول ده كمال صفتنا الله ده بارد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غور دعاء ده يتوسط مخكي ومسألة ذكر كل الدعاء بدو قسمي يويت ولكي دعاء المسألة هذا دعاء تبقى إلى الله نسقواري يو دعاء العبادة ده كم عبادت تكي ده بخبل يو دعاء ده موتا جي درس تناشي وكنا زي بيانو موتا أوري ده قولي من ده الله دعاء وارو بونا شوي زمن قلت ده ناس ده زمن ده حال سوي الله ده يلا أجر راك ده زمن ده حالوي من بخلنا ويو زمن ده حالوي يلا أجر راك ما جي ده كتاب راقستي كنو ده كورنا روانم زمان حال ده وي يلا ما نرازي شا تاجي كتاب راقستي ترى رواني يلا جنت راك ده ممكن التناشو نزمن حال ده وي يلا ترازي شا بخلا من ونيني دا عبادت دعا ده کنه غوښتنه ته ولې عبادت کې وی چې الله را ناراضي شي ته ولې عبادت کې چې الله جنت راکړي ته ولې عبادت کې چې نیکیانې ملاوي شي ته ولې عبادت کې چې الله را ګناهونه ختم کړي ورسېدې به کنه نو الحمدلله دعا ده کنه ده موت چې الحمدلله وایو مطلب څه دی یاره زما په خبره ونه رسېږي بارك الله فيك الحمد لله يعني يا الله ترى نرازي شه ذكر دا كلمه الحمد لله يا الله ستا طول حمدنا بيانوم ستا صفات بيانوم ستا وچت شان بيانوم چې ترى نرازي شه چې ته جنت راکې چې ترى نه ګناهونه ختم کړي دا دعا ده نو غوره دعا څه ده الحمد لله او غوره ذکر لا اله الا الله وبه کې کنه یادولې ګران دي